د ننګرهار د نور ولسوالۍ چې طبیعي ځنګلونو او شنو غرونو له امله ځانګړی شهرت لري، اوسیدونکي وایي د ځنګلونو ساتنې لپاره د حکومت او ولس ترمنځ ګډې هڅې روانې دي. د سیمې یو اوسیدونکی وایي ځنګلونه زموږ طبیعي شتمني او د سیمې ښکلا ده. که یې ساتنه ونه شي نه یوازې چاپیریال زیانمنېږي بلکې د خلکو اقتصاد هم اغېزمنېږي. ډېر هغه دی ونې دا موږ خپله ساتلي دي. دلته مرغان هم ښه دي مثال شته پکې او ځناور هم دې ځنګلونو کې کیدای شي شتون به ولري او دا ځنګلونه موږ خپله ساتلي دي. دا داسې شنه ساحه ده او ماشاءالله ډېر ښکلی معلومیږي. تاسو خپله لیدونکي هم کتلی شي او موږ خپل هم دغه منظره اوس ګورو چې دا ځنګلونه موږ خپله ساتلي دي او دولت هم موږ سره همکاري کوي د ځنګل ساتنه کې. د درې نور یو بل اوسیدونکی وایي د ولسوالۍ کې د ځنګلونو ساتنې په موخه قومي تړي شتون لري او هیڅکله یې چاته د قطع کولو اجازه نه ورکوي. درې نور زموږ وطن دی او دلته ډېر ښایسته شنه منطقې لري او ډېر میوه ونې دي او لاندې زراعتي ځمکه ده او نور زراعت ریاست نه غواړو چې هغه موږ ته نور هم دا ونې او هغه موږ سره همکاري وکړي چې دا باغونه ونې دا غرونه ټول شنه شي. کوم ونې چې کرل شوي دي دا باغونه هغه دا شین شوي دي او دلته ډېر خلک سیلانیان هم راځي او ډېر ښایسته نوم هم لري، ډېر ښایسته آب و هوا هم لري او یخې اوبه لري، چینې لري او نور غواړو چې دا وطن نور هم آباد شي او شین شي. ځایي مسؤلین وایي د نور کې د ځنګلونو قطع کول مطلق بندي او د ساتنې لپاره ولسونو ته عامه پوهاوی هم ورکړل شوی. د نور تقریبا 13,180 هکتاره ځنګل لري چې دغه ځنګل او خپل ځنګل څاران لري. دلته هغه د حکومت د خوا نه د خلکو نه غوښتل شوي وو او بیا ولس ورته معرفي کړي دي. هره قریه کې په لسګونو ځنګل څاران لري او قومي مشران هغه هم همکاري کوي دغه ځنګل څارانو سره او موږ هم وخت په وخت راغواړو د خلکو نه پوښتنه کوو. نو انشاءالله د نور خو ځنګل په برخه کې یو ټول د نور د ملي پارک په هغه باندې اعلان شوی دی. عام باور دا ده چې د ځنګلونو ساتنه نه یوازې طبیعي ښکلا د خوندیتوب لپاره مهمه ده بلکې د سیلابونو مخنیوی، د هوا د ککړتیا کمولو او د خلکو د اقتصاد پیاوړتیا لپاره هم ځانګړی ارزښت لري.